ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 15 of ايکسيل 2013 ها 15 نمبر د سم تاسو سره هوم ټاپ دی او الاینمنت ګروپ دی خاصه کا په هم تاسو ولسل کانو کلیبورډ او فارم ګروپ مولسل نن نو چیرته الاینمنت ترازو الاینمنت څه مطلب حرکت دا د ټیکسټ مسیر چکم دی ها ګوره کنټرول پلس ان دا لکه څه کوم نه شو کوم چلکا فار ایگزامپل ما ټایپ چیک الاینمنت مل ټایپ کړ ها لاندې څه کوم لکه ته مطلب نوښته کوم ها فار ایگزامپل ټایپ نکړه چې فونټ کنټرول انټر اوس لکه څه کوم دته انتخابوم تم چیرې سو کله دا اوس ګورم ما سره کوم د سیل میرج شو څنګه شل کانو میرج څه مطلب چې ما څو سیل څه کړی یو ځای کړی سره سو کله کا پاسیو وسا مینس ته راوړه یا لاندې راوړه ګوري دلته مطلب تاسو دې تم ګوري دې له وزره سایز بغټ کو ښا دمنه لکه اوسې کلیک کړه باندې اوس ګوره ډبل کلیک ور باندې کوم څنګه شي آزاد شي ښا پاسیو وسا اوس ګوره سیدا دا نو تاسو کولای شئ مطلب مشاهده کولای شئ لکه پاس لاړ شي مین سره شي لکه به لاندې کا خدا لکه انتخاب مو ته دګي بخښ کار کی ښا ګوره پاس لاړ شه مین سره شه او لاندې راشه ګوره ټاپ میډل او باټم تاسو کوم ځکه مطلب پکاري خو زه تم چر د میډل کې صحیح ده بل خو مزه بل لکه اوس ګوري ورته ما سره کوم دی فونټ د انتخاب دی کنه کوم ځکه د تم چر سو کا لیفت طرف لاړ شه یا سنټر ته لاړ شه څنګه چل شو ما سره سنټر ته لاړ ښا کنټرول پلس زد پرس کوم پس دام څه کومه خپل دلته دراشي ښا اوس ګورئ دا مې لکه څه کوم مکمل انتخاب کړل ښا دې ته یو بارډر امر کومه چې مشخص شي موږ تاسو ته دا دی سو کله کومه ته مینس ته راوړه اوس ګوره نوښته څنګه شوله مینس ته راغله چپ طرف مې لکه پکار ده او ښي طرف ته مې پکار ده دا تاسو څه کولی شئ په دې کې مطلب د الاینمنټ یې ورته تعینولی شئ چې لکه دې خوا لاړ شه او دې خوا لاړ شه دې ته ویل کېږي الاینمنټ مسیر یې ها دلته مې لکه پکار دی بل څه ویل لکه چې څه وکړه انکریز ګوره او ته ډیکریز کړه لکه دې خوا راځه ورپسې انکریز کا او ډیکریز کا چپ طرف نه کی طرف ته فاصله زیاته کا یا کم کا دا اوس چې ډیکریز شو ما سره ته مې انکریز کړه لکه سیدا خدا ملکه پکار شو په دې شکل باندې لکه دې خو ویسا سیدا ځی کنه دې خو لاړ شه او دې خو لاړ شه خبره لکه سوي چې تا مطلب ټیکس په دې شکل پکار دی ګوره انګل په شکل باندې بعض وخت تاسو مطلب یو نوښته کوي ګوره دا مې څه کله انتخاب کړ ها څه قسم لکه پکار په دې شکل ما پکار ورټیکل کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ټول فون ما سره چی شو ورټیکل حالت باندې راغی ها خدا قسم زما پکار نشو څه قسم لکه تاو کا وته هم چر دا انتخاب ومخه دا مې څه انتخاب کو څه قسم مطلب وښه لکه لکه نور تغییر کا ورته لیفت طرف ته مطلب وړم یا سنټر ته وړم دې ځم تاسو څه کولای شئ دا الیمنٹ سیټ کولای شئ ورته خلک ورسته دې باندې ذکر کوم تر روان دی ښا سیده چې په سپنم سره الیمنٹ پر مطلب کوم تاسو سره دغه موضوع روان دی ور باندې کار کولای خیره خبر چې ما سره وایي چر لیفت ټو رائټ ډایرکشن بعض وخت تاسو کله کدا بدلول شي لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت ګوره لیفت کله کای کانټیکس حالت وي سکلیک کدي باندې اوس ګوري دا ما سره رانه غي دا به انتخاب کوم کنټرول زد بکو واپس بخپل دی له تر شوخه سیدا ها دا مې لکه څه انتخاب کوم څه قسم لکه غوړم لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت ډایرکشن ته مطلب تاسو بعض وخت دا کول شي بوزي ښه په دې ډین اوس مطلب صحیح نه دی ښه څه رائټ ټو لیفت کا یا لیفت ټو رائټ کا برابر نشو دا لکه شي کانټیکس هغه خیر برابر وکورسه بل چې دې تاسو ته سوي وارپ ټیکسټ کلیک کړئ باندې اوس ګوري سره پاره استفاده کو وارپ ټیکسټ خباز او کتاس مطلب څه کوي نوښته کوي ښا البته ملک څه کدا سي نوښته کو اوس ګوري لاندې روان دي چې کی وارپ ټیکسټ کچرته ځای نشو څوکا لاندې راوړه دې چې کیږي وارپ ټیکسټ دا لکه څه وارپ نو بس کلیک دی باندې څنګه چل شو بیا مطلب تل لاړو ښا دا مسله پاس شل ورسره ور باندې کار کوو بل چې تاسو یې چر میرج لکه میر سره پرېس پر کو ګوري ورته تم چر سوکا یو څو د نسیل نسې ماته دا دینه مطلب یو جن جوړ ک ګور دا انتخاب ک ښا سم لکه پکار دی یو سیل مې پکار کلیک کړي باندې څنګه چل شو اوس ما سره یو سیل ته جوړ شو نوښته کا پکې فار ایگزامپل کوم عنوان دی لکه دا دی ما سره کمپیوټر کوم دی عنوان دی ښا میرج باندې کلیک کوم لکه بل څه وی چې لکه میرج اکراس په دې شکل باندې مطلب ته غواړي چې میرج کې سیدا اوس ګور اکراس چی شو دا لاندې چې کوم مطلب په دې شکل درته راوړي خواج داس نه ویل کا میرج سر کلیک کړي باندې اوس ګوره په دې شکل در سره راځي او کته مطلب دا بدل کو چې ان میرج کلیک څنګه چل شو خپل عادي حالت ته راغی ښا خو تاسو مطلب دا څه ساتي میرج ان سنټر دا قسم ساتي دا خیسته راځي ښا او یا کته سوې چر اکراس په شکل باندې غوړم دا قسم هم خیسته راځي څه خبره پکې نشته ده راځور په چر د لکه لنچ بٹن ته راځم کلیک کوم دی باندې ما ته لګل تاسو وایي الاینمنت اوس ګوري ما خبرې بیا پکې راغلي سوې لکه درته چې هریزونټل سکم قسم کار لکه فل په شکل مطلب ز غوړم یا
جنرال مطلب اوسي کلیک کړئ باندې. اوس ګوره ما سره جنرال ته لاړو کنه. خدا قسم زما په کار نه لکه چیرته لاړ شي لیفت ته لاړ شي کلیک کړئ باندې. اوس لاړ نه کنه ځکه ته مطلب ما سره کوم د رائټ انتخاب دی. ها او کوی داس نه ویل کا څوکا سنټر ته وسه کلیک کړئ باندې. څنګه چل شو سنټر ته روان دي. اما خبرې چې کوم دي بیا پکې تکرار څنګه شولې دلته راغلي متاثره. ها اله قسم په کار دی فیل په شکل باندې وسه کلیک کړئ باندې. اوس ګوره څنګه شو ما سره مکمل د سیلور باندې ډک کړل شو. فیل څه مطلب دقیقه په مکمل سیلور باندې څه کدا خور کراتا. ها دا قسم تاسو په کار نشو وای چر جسټیفای کلیک کړئ باندې. اوس ګوره دا ما کوم دی جسټیفای حالت دی. خام وای دا سیمم نیوی په بل شکل مطلب زما په کار دی سنټر اکراس سلیکشن کلیک کړئ باندې. په دې شکل مطلب اوسي یا کوي دا سیم نیوی سوکا دا ماته مطلب دې شکل دی وسه ډیسټریبیوټډ انډین کلیک کړئ باندې. څنګه چل شو لګ دی خواته راغی. ها بیا کوي چې مطلب تم دا په دې شکل هم کولای شي. ګوري فار ایگزامپل ته چرام دا ټیکس ډایرکشن لکه زما په کار څه قسم وړم لکه دا قسم او 50 درجه باندې څه کلکا ما ته تاو کا کلیک کړئ باندې. اوس ګوره ټیکس څنګه شو ما سره و 50 درجه باندې تاو کړی شو. اوس ګوره د دوست دا شنت څه کولای شي صفر کولای شي په دې شکل څه په کار شو. اوس ګوري فعال شو کنه ورټیکل دی په کار شو الکه په دې شکل باندې اوسي زیرا یا فار ایگزامپل وچره دا قسم اوسي. دا رقم چی دی روټیشن دی. روټیشن څه مطلب تاویدل روټیټ. ها بیا زموږ پس دلته تم چر دا قسم زما په کار نه لکه دا قسم تاو کا منفي 8 درجه باندې سره انډنډ مطلب انتخاب له شو چر په دې شکل باندې اوسي. د دې نوم درجه داس مطلب انتخاب له شو چر سو دا قسم تاو کا ګوري روان دی. ها کلیک کړئ باندې. اوس ګوري ما سره په دې شکل باندې راغی. دا رقم چی دی سټایلز دی. ها خرازور پس بیا دلته بل څه لکه چې ورټیکلی څه قسم مطلب اوسي. یو خو هریزونټلی وو ورټیکلی وو مودي شکل باندې کړه مطلب راوړي. دا مطلب سنټر غواړي یو ته چر فار ایگزامپل باټم په کار دی یا سو کله کا جسټیفای کراتا خو دې پر اول ته سو کا دا انتخاب کا څه قسم لکه زما په کار دی میرج می په کار دی خو دې شکل باندې مطلب اوسي. دا خرازو دلته اوس ګوري څنګه شما سره فالو شو لکه سو کا جسټیفای حالت وي څه کلیک کړئ باندې رانه غي. ها دلته تم چر سو کله کا الګ بنويشته مطلب زیاده کوورته. ها دا مې لکه څه کله زرا زیات کړ. ها دا مکمل څه کله زرا انتخابو کنټرول یې سم لګلاند راوړم. ها دا به مې انتخاب کوورته سیدا دا انتخاب کله کا څه قسم دې په کار دی. ګوره اما خبرې پکې ده خو دې کې زه ته کوم ته چر ما ته دا په دې شکل باندې راوړه سیدا. دې تاسو څه کولای شئ دا جسټیفای باټم او ورټیکل سیدا د دې تاولم شي سره بل څه لکه چې وار ټو ټیکس ما خبره پکې ده. وار ټو ټیکس کار کوو چې کچې ته دا نوښت دا سیل کې مطلب ټیکس ځای نشي سوکا لاندې راوړل راته. او بل څه لکه شرینک ټو فټ دا ګوري مهم شی دی. ښا دا څه کار کوي دا فار ایگزامپل مال کا ډیر نوښت وکړل. ښا نوښت زیاته شو کنه سین څنګه شو زیاته شو دا انتخابو مسو کله کا شرینک ټو فټ باندې کلیک وکړه. څنګه شو ما سره فالو شو کلیک کړئ باندې ساجي څنګه شو کچھ نه کړل شو یعنی اډجست شو ما سره په دې یو سری کې څه ځان برابر کو مطلب ځای په ځای شو. خدا سے مطلب ته چې دا قسم یو لکه راځو پس الیمنٹ ته مرج کله کا څه قسم کا مرج. اوس ګوره ټیکس ډایرکشن بیا راغله کا لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت مطلب تاسو پکاريږي. بعض اوقات تاسو مطلب فونټ څه کوي بدلوي ورته څه قسم کوي فونټ بدلوي لکه خي طرف نه چپ طرف ته چپ طرف نه خي طرف ته دا تاسو کول شي بیس فرق کول شي. او تم جره کانټیکس دی په د خپل دی حالت کې او کوی چې مطلب مرج کا کلیک کړئ باندې اوس خو نه مرج کی دا به انتخاب کما دلته راشم پس ته مو کا ماته مرج کا کلیک کړئ باندې اوس څنګه شو ما سره مرج کړئ شو. دې جنم ته پاسنه سره څه کول شي دا مرج کول شي. خرازو دې کې مطلب څه شي نور پاتې چې هغه تاسو ولو نمبر ورسره تر روان دي. خاصه په نوم سره په نمبر ګروپ کې روان دي نوم دی نمبر بیرولو لخره الیمنٹ هم شو. فهم کې ګوره ما خبرې پکې لګم تاسو مخه په دې باندې کوم د کار کړو چیرته فون ګروپ کې ګوره ما خبرې پکې وای دا قسم فون صاحب کار دا قسم سیدا الکه بورډ می پکار دی ریګولر ایټالیک سیدا انډرلاین کراتا سایز راته چینج کړه سیدا اوس ګوره ما سره څنګه شو دا بدل کړی شو. ها کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان یو نوښته وو کو سپنم سره فار ایگزامپل فون کنټرول پلس انټر راځور په چیرته فون تر ازم په دې کلیک کوم لکه څه قسم د لکه پکار په دې شکل باندې وسی. بورډ ټیم کراتا سایز هم څه کا زیات قسم لکه پکار دی شل پکار دی. ها انډرلاین ووسی ته میرا ډبل انډرلاین کا کلر څه قسم وسی لکه سور کلر وسی نارمل فونټ واړي او تم نه بدل کراتا دا قسم مطلب وسی کلیک څنګه چل شو مستقیما امغه افیکټ ور باندې اپلای کړل شو. ها بیا هم داس نه ویل کا فونټ تر ازما څه قسم لکه پکار وسی سپرسکرپټ مطلب سټیک تھرو د پاس ور باندې څه کا یو لاین راکش کا کلیک کړه باندې څنګه چل شو
د پاسه ور باندې یو لاین راکش کوم خاطه مطلب وای چې رسو کوم زه نوښت کوم چې 15 په توان 15 مشوي کیږي سو سره اوس دې نسو کوم ته د 15 نه ته سوپر سکرپټ جوړ ک توان تی جوړ ک دا مې انتخاب کو سیدا دا مې لکه څه انتخاب کړه اوس ګوري ما تر څنګه د فعال نه شو کنه خدای انتخابم دلته ښه څه قسم لکه زم تاسو په کار راځي دغه او تم چر فونټ تلار شم سوپر سکرپټ څوکا ما د سوپر سکرپټ جوړ کا کلیک کړه باندې څنګه چل شو سوپر سکرپټ حالت ته وخت سیدا ها او کوای چې مطلب سبسکرايب جوړ کا مطلب چې په شکل باندې وسی ظریف په شکل باندې نو څو کله کله ګورا ها دا ختم کا سبسکرايب جوړ کا لاندې کلیک کړه باندې څنګه چل شو ما سره سبسکرايب ته وخت سیدا ها بیا راځور پس چیرته فونټ ته دا مو شو سبسکرايب مطلب زنه غړم بارډر ته ګور راغلم دا هم تاسو لوستره وسیدا فیل کله که سوي چې کلم زما په کار دی مطلب څه غوړم مال کړ دې کې مطلب کوم قسم بیک گراوند کلر څه قسم وسله کا ما خبرې پکې دم تاسو چول وسل سیدا او تم را په دې شکل باندې وسی او دلته ماته چې مطلب دا قسم لکه څه په کار نشو دا څه وسی کلیک کړي باندې څنګه چل شو ما سره فون بدل کړی شو خبر اعظم فیل ته په دې کلیک کوم لکه دا شکل مطلب وسی کلیک کړي باندې اوس ګوره ما سره کوم دي څه کیږي د رنگونو سټایلونه بدلیږي خو دې کې ګوري باز یو څو مهم شان دي لکه ټیکسټ افیکټ وټوي کلیک کړي باندې اوس ګوره ته باز اوقات مطلب غواړي چې دوه رنگونه استفاده کوي څه استفاده کوي دوه رنگ مطلب استفاده کوي مس ماته وچره 2 کلرز وتم څو کول کلر دا قسم وسی تور غوندي وسی دوی مطلب داس کلر وسی دا اوس ماته سوال کا په دې شکل هوتا غواړي داس ورټیکل مطلب وسی دا ګوره او په کې شکل باندې غواړي ډینګل مایل شکل باندې راشي ور سره یا مطلب ډینګل ډاون په دې شکل باندې غواړي یا فار ایگزامپل فرام کارنر غواړي یا فرام سنټر غواړي تم چره فرام سنټر خیسه خره کې کلیک کړي باندې او کلیک کړي باندې څنګه چل شو اوس ما سره یو خیسه سټایل ورته ورک لې شو ها تاسو وای دا قسم نیوي بدل کړ ته مور کلر باندې کلیک وکړه دا قسم مطلب زغړم کلیک کړه باندې اوکې کا اوس ګوره ما تر څنګه شو دغه سټایل ورته بدل کړل شو سیدا خرازو ته چر دا کلر زمونږ په کار نشول پیټرن کلر دا قسم مطلب وسی او پیټرن سټایل لکه په دې شکل باندې غوړم کلیک کړه باندې اوس ګوره ما سره څنګه چل شو خیره شکل ته مطلب جال جال په شکل څه کې ډسپلی کیږي درته خدا قسم تاسو په کار نشوي چې پیټرن بدل کړه تا تور ته وړوا او سو کله کا اول بل څه کوم دا بنو کلر کما ښه نو کلر دا وو کیکو اوس کلر څنګه شو مطلب ختم شو ترې پیټرن ته لکه راځم دې باندې کلیک کوم څه قسم دې پکار د لکه و ته مشین رنگ باندې کوم سټایل لکه پکار دا قسم سټایل اوکې کا اوس ګوره جال په شکل څنګه شور باندې اپلای کړل شو دا مختلف قسم شي دي سټایلونه دي متاثر سره ښه الکه دا قسم زما پکار نشو تم چر سوکا داسې عمودي شکل باندې کلیک کړي باندې اوس څنګه شو مسره په عمودي شکل باندې دا شان راځي ښه دې کوم تاسو کوم مطلب پروټیکشن او نمبر څه کول سره خره ور باندې سټپ بای سټپ کار کوو